ترکیه وایي د ایران له لارې د افغان مهاجرو د تېرېدو د مخنیوي لپاره د سرحدي دیوال په ګډون یې سخت امنیتي اقدامات پیل کړي دي. سلام وخت بخیر. که چینل ته نوي راغلي وئ نو چینل در سره سبسکرایب کړئ. د ترکیې د وان ولایت والي تېره ورځ خبریالانو ته وویل چې د ایران سره په 295 کیلومتره اوږد سرحد یو کنکریټي دیوال د جوړېدو په حال کې دی. هغه زیاته کړه چې دغه سرحدي دیوال جوړول د غیر قانوني مهاجرو د ورتګ د مخنیوي لپاره دي. د 295 کیلومتره اوږد سرحد څخه به 4 کیلومتره د دیوال جوړېدې چارې د روان کال تر پای ته ورسیږي. په دې ترڅ کې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې په تیرو 3 اونیو کې د وان په ولایت کې څه د پاسه 1400 پناه غوښتونکي نیولي دي. سره له دې چې د ترکیې، افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو 13 میاشت د امنیتي، انرژۍ او مهاجرت په برخه کې په همکارۍ خبرې وکړې، خو د ترکیې ډیپلوماتیکي سرچینې وایي د افغان مهاجرو سره د انکارې او تهران هیڅ ستونزه نشته. اکثره افغان مهاجرین ترکیې ته د اروپا د رسیدلو لپاره ځي او د یونان له لارې اروپا ته اوړي. ترکیه اوس مهال څه د پاسه 4 میلیونه مهاجرو کوربه ده چې 3.7 میلیونه یې د سوریې وګړي دي. د ترکیې ولسمشر اردوغان پر خپلو تازه خبرو کې ویلي دي چې ترکیه د افغانستان له مقاماتو سره د هیواد ته د مهاجرو د احتمالي راتګ په هکله په خبرو بوخت دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې ویلي چې د روان کال د جنورۍ د میاشتې راهیسې ډیری افغانان دننه په هیواد کې بې ځایه شوي دي. که ویډیو مو کتلی وي، خوند یې درکړی وي، لایک یې کړئ او د چینل سبسکرایب هم مه هېروئ.